جبرا لغرور کینې ډکه ټیکهداره ته ناست یې په کرسۍ او زه په ځمکه ټیکهداره ما دلته چېرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا زه مرمه چې زاوړم لا ټکه ټیکهداره ما دلته چېرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا زه مرمه چې زاوړم لا ټکه ټیکهداره اختر له خو به ځم خو په خالي جیبونو نه ځم زما نه به جوړه غواړي خورکه ټیکهداره او موږ ټوله ورځې کاڼې ټکوو په سړک ناست یو زمونږ خو روزي د لسه ټکه ټیکهداره اقبال کې نورې ټولې نښانې د ازمرو دي یریږي له دې توره تربوزکه ټیکهداره نو اقبال من لالا په دغه یو شعر دا زما د هغه هر یو شعر خواختې خو هغه وایي چې ما دلته چېرته لنډ په پېښور کې په روزګار کا زه مرمه چې زه اوړم لا ټکه ټیکهداره نوابزاده عمر ور او وقار ور د دلته اسانتیا پیدا کړې دی او بیګا زموږ سره ملګری میلاو شو خو یو ملګری پکې و زما اوس دلته په نظر نه راځي خدا دی دا ډېر د کار سړی دی د ماته ووایي چې نازک خان مونږ د سوشل میډیا له لارې نه ماته ډېرې پیسې یادې کړې چې دا ګټو او دا حقیقت دی چې څوک کار کوي نو هغوی پیسې ګټلی شي او د دې نه زه خبر یم چې وقار څومره پیسې ګټي د سوشل میډیا د لارې نو دغه ملګری چې مې واورېدو نو ډېر زیات خوشحاله شوم نو دوی چې اوس دلته دا کم سیټ اپ جوړ کړی دی او دا کم ملګري بهر ځي او په چا کې ټیلنټ دی دا د مشال ډیو سر زما یو مرکه و نو په هغې کې دغه ذکر ما کړی و چې پخوا به په دې ټلویزیون کې چې کم مشرانو دوی له به دا خلک تلل او د هغوی سره به تعلقات ساتله نو هغوی به هله ټي وي ته تله نو هلته به یې بیا پروګرامونه ریکارډ کول خو چې دلته اوس دوی کمې اسانتیا پیدا کوي چې یاره دا ویډیو را جوړول څنګه وي اپلوډ کول څنګه وي د دې نه پیسې څنګه ګټل وي او په دغې باندې د دې ماشومانو د دې ځوانانو کومه رهنمایي چې دوی وکړي نو دا به راتلونکي نسلونو دپاره بیا هغه خپلو بچو ته اسانتیا پیدا کړي دوی دلته یو خبره وکړله چې یاره روزګار هر ځای کې کېږي چې چېرته امن وي چې امن وي نو سړی به روزګار وکړي نو پکار ده چې دا کم سیټ اپ دوی جوړ کړی دی د صدر صاحب د لیور سره کومک دی د دې ځګي چې کم مشران وو هغوی دا کمې خبرې وکړلې چې دې ته عملي جامې ور واچوي نو بیا به مونږ هم خوشحاله شو مونږ به وایو چې واقعي د دوی چې کمې په زړه کې د خپلو ځوانانو دپاره د خپلو ماشومانو دپاره کمې جذبې دي نو مونږ به بالکل مونږ به هم ستاینه کوو مونږ هم د سوشل میډیا له لارې لږ کار کوو روان اوسو که منیر دی که درمان دی که اوتر دی لیوال هم راغلی دی څومره ملګري دي دا هم د دغه امن پیغام دغه ملګرو ته رسوي او وایي چې امن نشې پرېږدوئ نو د نشو نه د دې هر څه نه سړی روځي چې دغسې روزګارونه ورته جوړ کړي بل د وقار ذکر یې وکړو وقار د سولر کار دلته شروع کړی دی نو د هغه نه خو مونږ ډېر زیات ته پخوا نه په دې خبر وي چې دغه سړی د خپل کار سره مخلص وي چې چاله هم کار کړی دی نو ډېر په ایماندارۍ او هغه خلک یې ښه مطمئن او ښه خوشحاله ساتلی دي نو مونږ باوري یو چې کومو خلکو له وقار د مخکې نه د سولر دغه کم پلانټ لګول دي یا نور خپل ملګري بوتلل دي او بیا په هغې کې په تیره باندې پرخ راتلل هم دي ځکه چې لګول دي نو پرخ به پکې خامخا راځي خو بیا هم دا سړی ورله شپې ته نه دي کتلي ورځ ته نه دي کتلي غرمې ته نه دي کتلي جاکل ته نه دي کتلي خو سړي له ځان رسولی دی او هغه کار یې ورته ټیک کړی دی نو وقار ته نوابزاده عمر رور ته ډېره مبارکي وایم او الله دې زموږ په ټولنه کې داسې ځوانان پیدا کړي چې د خپلو ملګرو ملاتړ وکړي شعرونه به ووایم چې منیره یو دې راته دا زوی به مور پرېږدي بل دې راته دا وړوکی رور پرېږدي یو دې راته دا زوی په مور پرېږدي بل دې راته دا وړوکی رور پرېږدي خور چې د خپل روره حصه وغواړي رور ظالم په دې خبره خور پرېږدي خور چې د خپل روره حصه وغواړي رور ظالم په دې خبره خور پرېږدي کور کې کورکۍ چې راته جوړ نه کړي دغسې دې دا بل کړی اور پرېږدي کور کې کورکۍ چې راته جوړ نه کړي دغسې دې دا بل کړی اور پرېږدي دوی دې په ویشونو کې سره زر واخلي ما ته زوړ سیکل او بل دې لور پرېږدي مورې ستا نیازک خو ستا د خولې دی نو ستا په خوله د خپلې مینې کور پرېږدي او دغه غزل چې یو فیصلې پورې ورځمه بیا راځمه تاله پوهان مې هم دلته چرته ولیدو یو فیصلې پورې ورځمه بیا راځمه تاله لږ د هغې پورې ورځمه بیا راځمه تاله هغه چې زه او ما هغه چې پیژندلې پکې هغې کوڅې پورې ورځمه بیا راځمه تاله ته مې جانانه انتظار په ملکڼ کې کوه زه 400 پورې ورځمه بیا راځمه تاله زم چې خوشحال په دې بېننګو پسې راولمه دا دیرې پورې ورځمه بیا راځمه تاله غم د زړګي غلطومه یو لمحې نیمې له د میکدې پورې ورځمه بیا راځمه تاله
د زړه خبره درته کوم خو نیازکه یاره د دروازې پورې ورځمه بیا راځمه تاله. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه.